په دې فلم کې موږ آسماني مخلوق ګورو چې هغه ډېر زیات غټ وي او هغه یې به انسانان مړه کولو او د هغې د وینې نه به بوټي سازولو او دوی به انسانان مړه کولو او هر طرف ته یې تباهي جوړه کړې وه. د دې سړي نوم ری وي او ښځه دې نه طلاق والي ولې چې دې سره ښه نوکري نه وي او دا له بچو خیال نشي ساتلی. د ری نه زوی ډېر نفرت کولو خو هغه لور ورسره ډېره زیاته مینه کوله. د ښځې طلاق نه پس دا کور کې د وړو خیال ساتي. د دې زوی ټي وي ته ناست او په خبرونو کې وایي چې ډېر ښارونو کې به زلزلې او طوفانونه را روان وي. کله چې ری روټۍ وړي دې وړو ته نو هغه لور ورته وایي چې زما ورور بار لاړو په ګاډي کې. ری ډېر زیات پریشانه شي او بهر وځي او خپل زوی پسې ګرځېږي. هغلته کې ډېر خلک راجمع وي او بر اسمان طرف ته ګوري. داسې معلومیږي چې څه شی اسمان را لړه شوی دی او ډېر زیات لوګی هم دی. هغې نه پس هواګانې تیزې چالو شي. ری هم داسې ولاړې خپلې لور سره او هر څه ته ګوري. هغې نه پس دغه هوا ودرېږي او بجلۍ را لړه شي پر ځمکه باندې او دغه شانتې ری کور ته دننه وتښتېږي او لور سره د میز لاندې پټ شي. خو څه ساعت پس د هر څه نارمل شي. خو یو مسله بله وي چې دې سره د ټولو بجلۍ سامانونو کار پرې غوستی وي. دغه بجلۍ سره ټول ګاډي هم خراب شوي وي او ناکاره شوي وي. هلته کې د ری زوی هم ولاړې او ری ورته وایي چې ته کور ته لاړ شه او د خور خیال وساته او زه ځم ښار کې ګورم چې څه حالات دي. دا یو ځای ته راشي چې هلته ډېر زیات خلک راجمع وي او هلته کې یو کنده شوي وي. دا چې کله لاس ولګوي نو هغې نه یخې هواګانې را چالو شي. خو لږ ساعت پس هغه سړکونه ماتېدل چالو شي او دا خلک حیران او پریشانه شي او بیا غټ بلډینګونه هم ماتېدل چالو شي. دا خلک ډېر زیات پریشانه شي. بیا یو دم د ټول سړکونه ماتېدل چالو شي او هغه کنده هم ډېره زیاته غټه شي. هلته کې ولاړ ټول ګاډي د کنده کې ورلړګېدل چالو شي. بیا دغه کندې نه څوک دا ګاډي راوچتوي او بهر یې لړه کوي. هغې نه پس ته هغه کندې نه یو غټه بلا روځي چې هغه الوزېږي. هغې نه پس ته هغه خلکو باندې لیزر ولي او کله چې په انسان باندې دا لیزر ورشي نو هغه د هوا په شانتې غیب شي. هغې نه پس ته خلک هلته نه تښتېږي او ځانونه بچ کوي او ډېره زیاته تباهي پیلاوي. ری هم دې کې ځان بچ کړي او په منډه کور ته ځان راورسوي. ری چې کله کور ته راشي او د هغې حالت بچي وګوري نو هغه بچي ډېر زیات ویرېږي او حیران او پریشانه شي. ری هلته نه ضرورت سامان راولي او خپل بچي هلته نه وکاږي. ری غواړي چې خپل بچي هلته نه وکاږي او محفوظ ځای ته لاړ شي او په ګاډي کې کښېني. خو هلته کې یو سړی راشي او ورته وایي چې ما همدان سره بوځه. خو هغه ډېر زیات لیټ شي او هغه بلا هلته کې هم راشي. ری په منډه ګاډی وځغلي او هلته نه وځي او د ښځې کور ته راشي. خو هغې په کور کې څوک هم نه وي او له هغې ښځه د مور کور ته تللی وي. ری دلته کې ایسار شي او بچو ته د خوراک بندوبست وکړي. خو د هغې بچي وږي نه وي او هغه یې ونه خوري. ری خپلو بچو ته وایي چې ویده شي او په بډه باندې تمانچه هم والې وي. یو څو منټه پس هلته کې یو غټه دماکه وشي او اور ولګي. ری د خپلو بچو سره لاندې تخانې ته کوز شي او ځان بچ کړي. کله چې سهار د کوره بهر وځي نو هلته کې وګوري چې یو غټ جاز هلته کې تباه شوی وي او دا هر څه هغه آسماني مخلوق کړي وي. هغې نه پس هلته یو رپورټر راشي او هغې ته ووایي چې دا هغه آسماني مخلوق د بجلۍ په مدد اسمان نه راکوز شوي دي او په ځمکه راغلي دي او هر څه تباهي پیلاوي او هغه اوس ډېر زیات شوي هم دي. دې څه یو خاص جاز دی چې په هغې کې دې پټېږي او زموږ آرمي هم دې ته څه نشي ویلی. دا خبره چې ری واوري هغه ډېر ویرېږي او خپل بچي په ګاډي کې کښېني او ښار نه بهر وځي. هلته کې آرمي هم را روانوي چې ښار ته ور روانوي او دې سره مقابله کوي. هغلته کې ډېر زیات خلک راغونډ شوي وي او چې کله د ری ګاډی وګوري نو هغې ته وایي چې ګاډی ودروه او موږ هم په دې کې کښېنوه چې موږ هم دلته نه وتښتېږو. بیا ری د ګاډي نه راوځي او هغې باندې تمانچه کېږي. خو هغه دومره ډېر زیات وي چې ری یې سم نشي کولی او دغه شانتې ری خپل ګاډی هغوی ته پرېږدي او یو هوټل ته راشي. هغه بیا د هوټل نه ګوري چې د هغې په ګاډي باندې جنګ وي او خلک یې پې له پاسه او دننه پکې ناست وي او ځان وکاږي. ری هم دې خلکو سره یو ځای شي او سمندري جهاز باندې هلته نه ځان وکاږي. خو د هغې لور په اسمان کې ډېر زیات مارغان وګوري چې هغه اوتر وي او ډېر زیات تعداد کې وي او هلته نه تښتېږي. هغه آسماني مخلوق هلته هم را رسېدلی وي. دغه ټول خلک په سمندري جهاز کې کښېني او هلته نه تښتېږي. دوی اوس وایي که اوس موږ محفوظ شو او موږ به هلته نه وتښتېږو. خو هغه آسماني مخلوق دې پسې شوي وي او هغه د سمندر کې د اوبو نه بهر روځي او دغه شانتې هغه جهاز دی واړوي او خلک په اوبو کې را لړی شي او هغه آسماني مخلوق په اوبو کې د خلک روچتوي او بار یې لړه کوي.
ری خپل لور او زوی هلته نو وکاږي او یو غر باندې روخیږي او غر نه ټوله نظاره ګوري. بیا دوی هلته کې ګوري چې د انسانانو کپړې د اسمان نه را روانې وي، ولې چې هغه آسماني مخلوق په خلکو باندې لیزر کوي او هغه غیبوي. ری به هلته کې خلکو ته راشي کوم ځای کې چې د آرمي او هغه ایلینز جګړه وي او هغه اسمان نه بیلانې غورځوي. بیا د ری زوی هم فوج سره یو ځای کېږي او د دې مقابله کوي، خو هغې ایثار کی. او دغه شانتې د آسماني مخلوق او د آرمي په جګړه کې هر طرف ته اور ولګي. هلته کې یو سړی ری ته آواز کړي، هغه خپل بیسمنټ ته بوځي او هلته یې کښېني، خو ورته وایي چې ما سره د خوراک سامان ډېر کم دی. هغه ورته وایي چې ته څومره ورځې دلته ایسارېدی شي ته پاتې شه. ری هغې سره خبرې کوي، بیا اچانک هلته زلزله راشي او هغه ایلینز هلته هم راشي. دغه آسماني مخلوق په ځمکو کې کندې کوي او ځان ته کورونه جوړوي. ری چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیات پریشانه شي. ری بیا دغه شانتې یو بوټی ګوري چې هغه د ټول وینې نه جوړ شوی وي او په دیوال پورې نښتي، او ری پوه شي چې دغه بوټی بالکل همدې آسماني مخلوق جوړ کړی دی. او دغه شانتې هغه آسماني مخلوق په کور کې دننه راشي او یو لاس رادننه کړي او ګوري چې دې کور کې خو انسانان شته او که نه چې مړی کړو، او دا تېنه هغه کور کې پټ شي او ځان ترې پټوي. هغه آسماني مخلوق هلته کې وګرځېږي خو څه پیدا نه کړي او دغه شانتې هلته نه هغه لاړ شي. او یو ځل بیا آسماني مخلوق نور هم راشي او هغه انسانانو پسې ګرځي. ری ترې بیا پټ شي سره د لوره، خو هغه سړی اوس ویریږي او هغه په دې آسماني مخلوق باندې ډز کوي او مړه کوي. خو ری پکې راټوپ کړي او ته ووایي چې ته کمعقل یې، دې ټوپک باندې دا چېرته مړه کېږي. هغه آسماني مخلوقان دي او هغه نه مړه کېږي، او هغې سره ډېره جدید اسلحه ده او هغه به موږ مړه کړي. دغه شانتې ری دا سړی ایثار کړي او هغه آسماني مخلوق هلته نه لاړ شي او وتښتېږي. بل سال دوی ګوري چې هغه آسماني مخلوق چې دی خلک مړه کوي او د هغې د وینو نه اکه بوټي سازوي او ټوله دنیا ختمولو کوشش هم کوي. او دغه سړی ډېر زیات ویریږي او منډه کوي او په کور کې یو بله کنده کوي او هلته نه ځان وکاږي. اوس دا د ری یو خبره هم نه مني. ری ورته وایي چې ته کنده کوي نو هغه ایلینز به بار نه موږ وګوري او دا شور ته به راشي او موږ به مړه شو. بیا ری د خپلې لور ته سترګې وتړي او هغه سړی مړ کړي، ولې چې هغې سره بله لاره هم نه وه. هغې نه پسه ری خپلې لور سره اوده شي، خو د دې لور شپې ټیم کې راپاڅېږي او سوچ کوي او هغه خوب ګوري چې هغه ایلینز هلته راشي او هغه خوري. خو هغه جنۍ ته وتښتېږي او هغې پلار یو تبرګی راولي او هغه ورکولو کوشش کوي، او د دې لور بار وتښتېږي او منډه کې. خو ری راپاڅېږي او هغه خپلې لور پسې ګرځېږي. هغه چې کله بار لاړ شي نو د هغې لور ته یو غټ آسماني مخلوق راغلی وي او هغې سره خبرې کوي، او د هغې لور هم هغه ایلینز راونیسي او وی خوري او له هغې د وینو نه هغه بوټي سازوي. ری چې دا وګوري نو هغه ډېر زیاته چغې ووهي او هغې ته آواز وکړي. دغه آسماني مخلوق ری پسې هم راشي او اوچته کړي په خوله کې او خلکو سره یې ولړه کړي او قید کړي. دغه آسماني مخلوق ډېر زیات خلکه قید کړي وي او ځان سره یې پټ کړي وي. ری هلته کې خپله لور وګوري او ژوندی وي، هغه ډېر زیات خوشحاله شي. هغې نه پسته هغه آسماني مخلوق ری پسې راشي او هغه اوچتوي، هغې نه وینه څکي، خو هلته کې موجود ټول خلک هغې پورې ونښلېږي او هغه بچ کولو کوشش کوي. خو هلته کې څه ګرنیټونه ری سره موجود وي، هغه چې کله اوچتوي نو هغه ګرنیټونه هغې خولې کې پرېږدي او دغه شانتې هغې کې دا ګرنیټونه والوځېږي او هغه آسماني مخلوق مړ شي او دا ټول خلک ترې لاندې راکوز شي او وتښتېږي. ری هلته نه وتښتېږي او بل ښار ته راشي، خو هلته هم ډېره تباهي پیلاو شوي وي او ډېر خلک مړه شوي وي. ری هلته کې ګوري چې هغه بوټي هم ورو ورو ختمېږي، ولې چې آرمي هم ډېره مقابله کړې وي او ډېر آسماني مخلوق یې مړه کړي وي. هلته کې دوی ګوري چې یو بل آسماني مخلوق راشي او ډېر زیات غټي، او دغه شانتې ټول خلک هلته نه منډه کړي. ری هلته کې ګوري چې دې آسماني مخلوق نه څه مارغان راتاوي او دا ډېر زیات پریشانوي. دې ته بیا یو آیډیا میلو شي. بیا ری آرمي والا ته وایي چې په دې باندې اټیک وکړه او دې باندې ډز وکړه او دا مړ کړه، او دغه شانتې هغه آرمي والا په دې باندې اټیک وکړي او غټ راکټ لانچرو باندې دا ولي او دا هم مړ کړي. دا اخري وي او نور نه وي، او دغه مشین نه یو عجیبه غوندګي آسماني مخلوق روزي، هغه د بلا په شکل کې وي خو هغه مړ شوی وي. دغه شانتې ری خپل کور ته راشي او د هغې هلته ښځه هم وي، د هغې زوی هم هلته کې موجود وي او پلار سره میلاو شي او ډېر خوشحاله شي. دغه فلمي ډېره زیاته خوشحاله شي، ولې چې دی په دې مقابله کې بچ شوي وي او مړه شوي نه وي، او هغه بوټي هم ورو ورو ختمېږي او دې سره دا فلم ختم شي.